السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترمینو، د اختر په ورځ باندې باید دغه دعا وویل شي، ځکه د اختر ورځ د دعا د قبلېدو ورځ ده. الله جل جلاله په دې ورځ کې د مؤمنانو دعاوې قبلي. نو مستحب طریقه ده چې دا دعای مؤثره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه رانقل شوې ده، زه بیا تلاوت هم کوم او بیا لیکایم در واستم. اللهم انی اسألک عیشة نقیة ومیتة سویة ومردا غير مخزية ولا فاضح اللهم لا تهلكنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة ولا تجعلنا عن حق ولا وصية. اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والتقى والهدى وحسن عاقبة الآخرة والدنيا، ونعوذ بك من الشك والشقاق والرياء والسمع في دينك يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رواه الطبراني في الأوسط. دغه دعا چې وکړي هغه د اختر د ورځې چې کوم رحمت الله پر مؤمنانو نازلي هغه کې به تاسې لاندې سي، او دغه دعا که الله قبوله کړي زموږ ستاسو د آخرت بسته. قطب الارشاد صفحه 281. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.